لکه ابن قیم رحمه الله دا خبر ذکر کړی دا. ابن قیم سے ویا لكن ارواح الذين استشهدوا في جوف طير الاخضر الريان، لیکن روحنا د شهدا په خېټو ججورو د شنو مړو مرغانو کې وي، او د عامو مؤمنانو روحونو باره کې وي وتصير طيرا صارحا ما شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، او ګرځي د دوی روحونه مرغان سریدون کی په خپل شکل سره چې د جنت نه میوې هغه راشو کوي. ابن عطیه رحمه الله وایي چې دوی مړه شوي دي او بدنونه د دوی په خاورو کې دي او روحونه د دوی ژوندي دي په شان د ارواحو د عامو مؤمنانو. خو لیکن الله رب العزت ورلا یو فضیلت ورکړی دی، فضیلت هغې ورله ورکړی دی چې د جنت رزق هغه ورته میلاویږي او خوشحالو کې دي. بل احیاء عند ربهم، بل احیاء عند ربهم، د دې معنی دا ده دنیا کې مړه دي او د الله په نيز ژوند دي، ځکه هغه والله جنت خوراکونه ورکوي لکه دنیا کې چې بندګان څنګه خوراکونه کوي. نو منافقانو رد شو چې منافقان ویل یره جی تباہ و برباد شو، نو الله ویل چې دوی ته زه مزې ورکوم داسې مړی مه ګڼئ چې دوی بالکل ختم شو او مزې ورته نه میلاویږي. بل احیاء، بلکې دوی ژوند دي. مفسرین ذکر کوي بل احیاء وای دا یو غیبی ژوند دی، وای منګه د دې په حقیقت باندې نه پوهیږو او د وحی نه علاوه په دې کې بل څه خبره کول هغه صحیح نه دی. او معتزله وایي بل احیاء، بل احیاء د دې مطلب دا دی چې زر دا چې دی با په آخرت کې را ژوند شي. بل احیاء وی آخرت کې بس شي را ژوند بشي. وی دا خبره صحیح نه ده، ګوره صحیح ځکه نه ده کم ټیم کې چې دوی قتل کېدله شهیدان کېدله په دغه ټیم کې ویلي بل احیاء، بل احیاء د الله په نیز باندې ژوندي دي مزې هغه حاصلوي، دا نه چې وروسته به څه شي را ژوندي به شي. دا دویم قول دا دی چې دویم قوله په اعتبار چې دوی ویرا په اعتبار د بدنونو سره ژوندي دي، ویرا د دنیا د ژوند په شان خوراک اسکاک کوي او قبر کې منځونه کوي او دا کوي دا کوي، نو دا ټیک نه دی ځکه منځونه تلاوتونه دا د دنیا کار دی. قبرونو کې تلاوتونه منځونه دا څوک نشي کولی او دا نه چې هلته کې ودونه هم کوي او دام کوي او دام کوي. او بل دا بل احیاء دام ټیک نه دی چیرې جی د دوی بدنونه اسمانونو ته پورته کېږي او هلته کې ژوند دي، نه نه بدن یې لاندې ځمکه کې دی، روح یې چېرته دی بره دی. او دا قول مفسرین وایي صحیح نه دی
چې په اعتبار د ښایسته ذکر او د مزیدار صفتونو سره یاره ژوند ګوره دنیا کې ښه صفتونه کېږي په دې ښه صفتونو سره سړي ژوندي دي علماو یې دام ټیک نه دي او بل دا نه چې بدنونه هغې خاورې کېږي نه کله د بعضې نیم انسان بدن هغه خاورې شي او د بعضې نیم انسان بدن هغه خاورې کېږي نه عند ربهما پنځ د ربو د دوی یرزقون روزي ملاویږي عند ربهما یعنی دوی د الله پنځ ژوند دي معلومه شوه چې روحونه ژوند دي او بدنونه هغې مړه دي او بیا په دې باندې تفسیر و جواهر القرآن کې ډیر زیات تفصیل او وضاحت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان نور الله مرقده وکړي چې مرګ موت هغه څه ته ویل کېږي نو په دې باندې ډیر بهترین او تحقیق هغه کړی دی یرزقون یعنی دوی ته الله د جنت خوراکونه ورکوي لکه مخکې تاسو حدیث کې واورېده یرزقون او مخکې تاسو واورېدو چې د عام مؤمن روح نه مارغه جوړیږي او د شهید روح د شنو مارغانو جوجورو کې هغه ننوځي یرزقون یعنی دوی ته رزق هغه ورکولی شي ابن قیم رحمه الله ویو ابن قیم صاحب ویو چې په دې آیت کې الله رب العزت نبی علیہ السلام صحابه او ته ډېر لوی تسلی ورکړې ده چې ګوره کم صحابه چې هغه شهیدان شو نو دوی کم صحابه چې هغه شهیدان شو نو دې ته تاسو مړی موای ځکه دا د الله په حقیقي ژوند باندې ژوند تیریا هر قسمه نعمتونه ورته میلاویږي هېڅ غم په دې باندې نشته فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشحالي کوي په هغه چې ورکړي دی الله دوی ته من فضله د خپل مهربانۍ نه فرحین یعنی رزقونه ورکولی شي په داسې حال کې چې دوی خوشحالي کوي او په غنیمتونو چې الله دوی ته ورکړي دي یعنی خوراک کاکو وغیره الله رب العزت شهیدانو ته ډیر کرامت هغه ورکوي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون او خوشحالی حاصلوي بالذین پاکسانو لم يلحقوا بهما چې ندي یوځای شوي د دوی سره چې دوی یعنی دوی خوشحالیږي پاکسانو چې دوی پسې لاپې وشوي نه دي یعنی دوی په دې باندې خوشحالیږي دا تفسیر و زاد المسیر دی د ذکر کړی دی چې کم کسان هغه مخکې شهیدان شوي هغوی له یو پیرس ورکي او هغه پیرس کې دا وایي او ستا د خپلوانو کې ستا په دې دوستانو کې به اول دا پلان کې دا به تاسو شهید کیږي بیا به دا پلان کې شهید کیږي بیا به دا پلان کې شهید کیږي نو دا کسانو چې دا کم مو شهیدان شوي دي دا په هغه کسانو باندې څه کیږي خوشحاليږي په دې باندې چې دوی ته به مو دا شهادت او هغه به میلاو شي الله خوف علیهم یره بنوي په دوی الله خوف علیهم
چې یره به نه وي په دوی الله خوف علیهم لام اجلیه پټ دی یعنی زیرې به ورکېدی شي په ډېرو زیرو سره ځکه په دې باندې به څه خوف او حزن هغه نشته دی ولا هم يحزنون او بیا علماء وایي په دې آیاتونو کې په ډېرو طریقو باندې زیرې ورکړل شوی دی په ډېرو طریقو باندې اول من فضله د دینه مراد شهادت و ما يصل من الله یعنی شهادت او هغه نعمتونه چې د شهادت په وجه باندې حاصلېږي او یستبشرون کی روحانی خوشحالی ده یعنی د وروستو خلکو پر راتلو باندې هم خوشحاله دي یعنی یو بل ته یستبشرون یو بل ته زیری ورکوي چې پلان کې جنت ته را روان دی جنت ته را روان دی لکه مشکات المصابیح روایت ذکر کړی چې کله یو انسان مړ شي او دی بره جنت ته لاړ شي نو روحونه یو بل سره میلاو شي نو هغوی ته نه تپوس وکړي هغه پلان کې یره جي هغه خو مخکې مړ دی دلته نه دی راغلی نو بس هغه پوه شي په دې باندې چې دلته کې نه دی راغلی نو هغه جهنم ته تللی دی الله خوف علیهم بعض علماء وایي چې مراد د خوف نه دنیا کې پیاره بنئ چې مشرکان به بیخکندي وکي ختم به کی ولا هم يحزنون یعنی پاینده کې چې کله په آخرت کې الله ته ورشي نو دوی باندې با غمونه نه یستبشرون بنعمت من الله خوشحالیږي په نعمتو د الله تعالی وفضل او په فضل سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او یقینا الله نه بربادي اجر د ایمان والو ګورا یستبشرون بنعمت من الله معنا دا دوی خوشحالیږي په نوی نوی نعمتونو احساناتو د الله سره دوی خوشحالیږي په نوی نوی نعمتونو احساناتو د الله سره او د نعمت نه مراد هغه نعمتونه دي چې مخکې آیت مبارکه کې هغه ذکر شو او هغه دا احیاء عند ربهم يرزقون یا فرحین بما آتاهم الله من فضله او بیا نعمت نو د نعمت د څه مراد دي علماء ویا د نعمت نه مراد ان نعمت بقدر الکفایه یعنی الله ورته دومره نعمتونه ورکو چې د دوی کافي کیږي دومره نعمتونه الله ورکړه چې د دوی کافي کیږي او فضل کې د زیادت معنوي یعنی زیات ورکړل دویمو نعمت کې د خوف زائل کېدلو ته اشاره ده او په فضل کې د حزن زائل کېدلو ته اشاره ده دریم دا نعمت من الله پدې کې ټول نعمتونو ته اشاره ده او فضلن کې د الله دیدار ته اشاره ده الله او بیا علماء ویا ما تاهم الله من فضلنا دا مجمل ده یعنی دې کې لنډه خبره ده او د دې تفصیل هغه ورستو ده او هغه دوه قسمه نو ګوره یو په شهیدانو فضلو د دې لپاره د ورونو د دې کې چې دې پسیلا نه دی پیوه شوي او دویم فضل دی په دې باندې چې د الله په نعمتو دوی ته ورکولی کېږي او بیا دا یستبشرون دا یستبشرون
دا دو کرتی ذکر کړو یو مخکې آیت کې او یو دی آیت مبارکه کې نو د اول نه مراد ضرر د پکولا یعنی الله تنا تکلیفونه ختم کړل الله تنا تکلیفونه ختم کړل او دویمو استبشار حصول المصارا یعنی خوشحالیانی ورته حاصل شوه دویم کی مراد خوشحالیانی ورته حاصل شوه دویم دا چې دا اول استبشار دورونو بارکه و دورونو بارکه څه شو خوشاله شو او دا دویم استبشار دا خوشاله کې د خپل ځانونو بارکه او دریم دا چې اول استبشار د شهیدانو بارکه او دویمو دا کسانو دی چې دی پسې ورستو را روان دي الله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او یقینا الله نه بربادوي مزدوری د مؤمنانو او سورۃ بقره کې تاسو اوریدلی وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله چې برباد کی منځ نستاسو ګورا الله به زمونږ او تاسو د عمل نه ضایع کوي خو چې سو پورې موږ او تاسو په خپل باندې دا خپل عمل هغه موږ او تاسو ضایع کړي نه یو لکه دا روزه ده الله به موږ او تاسو له پدې باندې ثواب راکړي بیا منځونه دي پدې کې بیا پدې کې تلاوتونه دي درس د قران دی الامید دی د رب العالمین لا چې الله رب العزت به موږ او تاسو په دې باندې اجر او ثواب راکړي ولا تحسبن الذين او ګمان مکوا پاکستانو قتلوا فی سبیل الله چې وجل شو په لار د الله کې امواتن دمړو یعنی د عام مړو پشان بل احیاء بلکې دی ژوند دي عند ربی ما پنځ درب دي ورزقونا خوراکونه ورکړي شي دوی ته فرحینا خوشاليږي بما تاهم الله من فضله فاغه سوچ ورکړي دوی ته الله د مهربان خپلنا ويستبشرون او خوشالي حاصلوي بالذین پاکستانو لم يلحق بهما چې ندی یو ځای شوي د دوی سره من خلفهم رستو د دوی نه الله خوف علیهم چې نه به وي هېڅ یره په دې باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن کېږي یستبشرون بنعمت من الله خوشحالیږي په نعمت د الله وفضلنا په فضل سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او یقینا الله نه بربادي اجر د ایمان والو اللهم قونا في رضاك واجرنا